رخان اجره ساتمه، خېټه ماړه ساتمه، لاس کې وسله ساتمه، کالتوس پوره ساتمه، هېڅوک خوشحاله نه دي، خلک خفه ساتمه، او یو ورځ به ما وشړي ځان ته یې غوسه ساتمه. سلامونه ملګرو، اویس کرني یم د کرني ټي وي په شه باندې بېخته مې تاسو ته مخاطب یم. غندن خان غندل صاحب راسره دی، د هغوی نه به نوی نظم یې لیکلی دی، هغه به ترې ناور راځي موږ سره اوسئ. او لومړنی خو غندن خان صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې ډېر مینه هرکلی ویم. مننه، یو جهان مننه. نظم دی سوره نظم دی سوره ښه دي ماشاءالله. وایي چې مړی وکړي رورو، سوره کې ورکړي خورو، نیازبینه وي د کورو، بیا کولی نشي شورو، ځان اوسېږي په اورو، خو سر بچ کړي د ورورو. نامه یې چې سوره شي، په جون باندې سپېره شي، د ډه په رنګ دخته شي، د ټول عمر خفه شي، چې کار په رضا نه کوي، بیا پې کار کوي په زورو، ځان اوسېږي په اورو، خو سر بچ کړي د رورو. پر مخ یې خطا کي، دا ډېره وارخطا کي، د خلکو یې د خندا کي، په کلي کې رسوا کي. پر مخ یې خطا کي، بیا راکاږي به پې لورو، ځان اوسېږي په اورو، خو سر بچ کړي د رورو. خبره چې د ایسې شي، خفه ترې نه پدې شي، په کور کې یې غویمې شي، بیا سختې معاملې شي. کیسه چې ترېنه غواړي نو بیا یې نه پرېږدي کورو، ځان اوسېږي په اورو، خو سر بچ کړي د وروره. نو یې غندله شو داستانو، نور مه کوه خفګانو، په زړه لرې ارمانو، چې ونه کړې تاوانو. غندله په قلار سه چې دا خلکه نه شي بورو، ځان اوسېږي په اورو، خو سر بچ کړي د وروره. او تاسو به څه پیغام ورکول غواړئ اخره کې؟ پیغام دا ورکوو چې رور دی، مطلب دا دی چې په چرګانو او په سپو او په جنګونه نه کوي، چې بیا سبا خور سپره کې نه ورکوي. او پر امن زندګي ډېر ښه شی دی، د خدای نعمت دی. نور سلامونه مې کېږي، احترامات مې ټول اورېدونکو. بس دغه مینهوالو د غندل خان غندل صاحب او ډېر ښه نظم یې ویلي سوره. تر بلې خپرونې پورې موږ راکړي اجازت، هر چېرته چې غاړه باندې سیل ویله امان.